المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. دے آیتون کریموں کے اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د یو ظالم متعلق ذکر کئی. داسې ظالم چې هغه په دنیا کې هم ډېر لوی ظالم دی او په آخرت کې هم د نورو ظالمانو نه لویه سزا ده. موږ و تاسو چې دنیا کې ظالم وایو نو موږ ظالم هغه چاته وایو چې په مظلوم باندې ظلم وکړي، مثال وخل ټکول وکړي، یا مثال یو ظالم چې دی لګیا شي او د یو غریب مظلوم نه مثال ځمکه ونیسي، جیداد تی ونیسي، پیسې تی ونیسي، یا رور دی د بل رور نه څه دی په عیسه کې ځمکه ونیسي، یا رور د خویندو نه څه دی په عیسه کې د خویندو عیسه ونیسي په ظلم سره په زیاتی سره. نو موږ په معاشره کې داسې کس ته څه وایو لکه دا ظالم دی. لیکن الله وی د ټول نه غټ ظالم څوک دی؟ الله په خپله بیان کړی دی چې د ټول نه غټ ظالم، او د ټول نه غټ ظالم چې الله بیان کړی دی آیات کریمه کې، الله وی د ټول نه غټ ظالم هغه دی چې ښه خبر هم دی چې دا دنیا چا پیدا کړې ده، دا ځمکه اسمانونه، وی د دې هر یو شیز نه ښه خبر دی، او الله وی بیا هم دی ما سره شریک جوړی، وی دا ټول نه غټ ظالم دی. په خبره پوه شئ؟ ظلم دا به د قیامت په ورځ تیری وي، تیری. الظلم ظلمات یوم القیامه، رسول الله مبارک فرمان دی چا چې په دنیا کې څومره ظلم کړی دی، څومره ظلم که هغه د ذرې په مقدار ظلم ولې نه وي، دا ظلم به د قیامت په ورځ د ده دپاره تیاره وي، تیاره. او تاسو ته ما مخکې درس کې ویلو چې د چا دپاره تیاره وي د نور رڼا به ورسره نه وي، دی به جهنم ته غورځېږي به. نو ظلم که چا په یو ځناور باندې هم ظلم وکړه، الله به ترې تپوس کوي. په کافر باندې نه دی، په کافر باندې هسې بېسې ظلم نشي کولی چې کافر ستا په ملک کې اوسېږي، ستا قانون مني، ستا ریاست مني، ستا هر څه مني، د خپل د دین پرچار نه کوي، ستا دین ته نقصان نه رسوي، دی کافر باندې به هم ظلم نه کوي. په خبره پوه شئ؟ اگر چې الله نه مني خو ظلم به پرې نه کوي. مسلمان باندې به ظلم نه کوي، او دغه شانتې په کور کې په ماشومانو به ظلم نه کوي. د ظلم د وجې نه په مخ د ځمکه باندې قهر راورېږي. کله چې په مخ د ځمکه باندې په یو ځای کې ظلم وشي، ظلم او داسې ظلم وشي چې د هغې د وجې نه داسې ظلمونه شوي دي چې د الله تعالی عرش یې خوځولی دی. او د ټول نه غټ ظالم تاسو ته مه ویل چې الله په خپله فرمایي چې د ټول نه غټ ظالم څوک دی چې څوک د الله تعالی سره په عبادت کې شریک جوړي. فمن اظلم ممن کذب علی الله، الله وی د ټول نه غټ ظالم هغه دی چې ما سره په عبادت کې شریک جوړي او په ما باندې الله وی په ما باندې دروغ تړي. کذب علی الله، الله وی په ما باندې دروغ تړي. ورخه موږ دنیا کې چې دروغ وایو خدای دې د دروغو نه بچ وساتي. دروغ ډېر لوی انتهایی جرم دی، دروغ ډېر لوی جرم دی. دنیا کې چې انسانان دروغ وایي نو د څه دپاره وایي؟ د 10 روپو دپاره وایي، د 100 روپو دپاره وایي، د 1000 روپو دپاره وایي چې ما ته 10 روپۍ پیدا وشي، 1000 روپۍ راته پیدا وشي. لیکن دروغ دا ډېر لوی انتهایی جرم دی. دروغجن سړی به کله چې دروغجن سړی د خولې نه دروغ روباسي، چې مثال د یو خبرې اراده کړې وي چې زه به مثال په یو خبره کې دروغ وایم، یا د یو سړي سره به د دروغ خبره کوم، دروغجن چې کله د دروغ خبره روباسي د رحمت فرشتې د دنه لرې وتښتي. ولې ته لرې تښتي؟ ځکه د دروغجن سړي د خولې نه چې کله دی د دروغ خبر روباسي نو د ده د خولې نه سقا بدبویي شروع شي د دروغو د وجې نه، او د رحمت فرشتې ته لرې وتښتي. د غضب د قهر فرشتې څه دی الله د لپاره بیا رالیږي. نو دروغو نه څه دی ځان ساتل پکار دي. نو الله وی د ټول نه غټ ظالم هغه دی چې ما سره په عبادت کې شریک جوړي او په ما باندې دروغ وایي. الله وی په ما باندې دروغ وایي. دا کافران مشرکان د الله سره عبادت کې شریک هم جوړي او په الله باندې څه دی بیا دروغ هم وایي.
بیا وی الله تعالی بیا د خلکو انجام بیانوي چې کم سړی دروغ وای یا کم سړی په الله دروغ وای یا کم سړی الله تعالی سره په عبادت کې شریک جوړي. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، الله وی آیا دی خلکو لپاره دا جهنم ټکانه برابر نه ده؟ دا استفهامیه دلته ده. الیس دی کې دا الف چې دا استفهامیه ده. استفهامیه دا مطلب یو سوالیه تپوس کې الله تعالی. الله وی رسول الله مبارک ته اے پیغمبر چې دا کوم خلک دروغ وای یا دا کوم خلک په ما باندې دروغ وای، الله وی رسول الله مبارک ته یا الله وی دا کوم خلک چې شرک کوي وی آیا دې د پاره جهنم ټکانه بس نه دی؟ خامخا ورلسه دی بس تا. بیا ورپسې د بل آیات کې والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. او د چا بیان شو؟ لکه د مشرکانو کافرانو بیان شو. اوس ورپسې د آیات کې د مؤمنانو ذکر دی. خدای دې پکې راوستل کې دې صفت کې الله وی هغه خلک چا چې راتګ وکړلو فرشتیو سره. پس سره لکه فرشتیو سره. نو ګورئ الله تعالی د رښتیو خلکو فایده سره بیانوي. رښتیا ویل پکار دي. په رښتیو کې څه دی؟ ډېر لوی خیر او برکت وي. 1 روپۍ دی په رښتیاو سره وګټله، په حلالو سره وګټله، قسم په خدای بچو کې به دې برکت وي، کور کې به دې خیر او برکت وي. د پخوا زمانه کې یو بزرګ تیر شوی دی، باندې نو میر شو، خو یو بزرګ و. هغه بزرګ به ډېره غریبي وه او خپل محنت مزدوري به هم کوله. نو یو ځل یې ورته ښځې ورته وی ته چې ځان ته دومره لوی بزرګ وې که نه او خلک تاله راځي تا نه دعاګانې غواړي او دا دومره غریبي، دا دومره فقیري، دا دومره تنګدستي، ته خو لږ د الله نه سوال وکړه چې الله پاک په موږ باندې څه دی پراخه راولي، الله په موږ باندې ښه حالت راولي، دا غریبي فقیري ختمه شي. بزرګ الله ته سوالونه شروع کړل، یا الله دا غریبي، دا فقیري، دا تنګدستي، دا حالات سازګار کې. د شپې له خوب ولیدو. نو چې شپې له خوب ولیدو نو خوب کې ورته څوک ورته وایي ستا د کور په پلانکي ګوټ کې 100 اشرفۍ پرتې دي، هغه ګوټ به وکنې 100 اشرفۍ به پرتې، دا به راوالې، دا ځان دپاره استعمالوه. دا بزرګ په دې خوب کې چې چا ورته په دې خوب کې دا 100 اشرفۍ ښودلې وي، ورته وایي په دې 100 اشرفو کې برکت شته او که نه؟ برکت پکې شته او که نه؟ حلال دي که نه بې برکته دي؟ ورته نه 100 اشرفۍ دي خو بې برکته دي، حلال نه دي. وی نه یې راخلم. سارې څنګه خوب نه بیدار شوي بیبي ته یې خوب بیان کړی. لا ښځې خو ډېرې لالچانې که نه، ښځې ته یې ویلې چې ښځې بېګا مې داسې خوب ولیدو او خوب کې راته وویلې شو چې د کور په پلانکي ګوټ کې څه د 100 اشرفۍ پرتې دي، هله شا به دا ګوټ وکنوه، هله شا به دا وګوره دلته به پیسې پرتې، او ته یې ګوره لږ ښځې لږ صبر وکړه، دا بې برکته دي، دا حلالې نه دي، دا بې برکته دي، دا زه نه رالم. ښځه ورته یې ګوره دا راواله تی به برکت او په حلالتوب څه کې خو بس راواله که نه، او ته نه زه نه رالم، دا بې برکته دي. په 2مه شپې بیا خوب لیدلی، چې په 2مه شپې خوب لیدلی، خوب کې ورته بیا ویلې کېږي چې ستا د کور په پلانکي ګوټ کې 10 اشرفۍ پرتې دي. څونه لکه 10؟ دې تپوس کې په دې 10 کې برکت شته که نه؟ حلالې دي که حرامې دي؟ وی نه بې برکته دي، حرامې دي، حلالې نه دي. وی نه یې راخلم. ښځې ته بیا سار بیا خوب وي، هغه ته شیخ صاحب خبره موږ د شیخ صاحب دا لطیفه کړې وه، او ته سرکوزیه د 100 نه لس شوې، دا 10 خو راواله که نه؟ دی ورته نه دا حرامې دي، دا بې برکته دي. ګوره الله نه یېرېدو، الله نه زړه کې یېره وه چې دا بې برکته زه پې څه کوم، چې برکت پکې نشته زه پې څه کوم. او د رښتیاو په پیسو کې برکت وي، د دروغو په پیسو کې ډېرې به سمې به ډېرې خو برکت پکې نه. پوهېږې به نه چې په څه لاړې په څه رالې، هر وخت پسې دې په پریشانو کې به د حرامې پیسې دا وجې. په 3مه شپې چې بیا خوب ولیدو، وره خوب کې ورته وایي چې 1 اشرفۍ پرته ده، دا راواخله. دی ورته دا 1 اشرفۍ د برکت ډکه ده، حلاله ده که حرامه ده؟ وی حلاله ده او سمه ده، برکت ډکه ده. حقه 1 اشرفۍ راواخیستله.
ښځې ته چې څنګه ساري دا خوب ویل د زما په یوه اشرفې سل دې پرېښودې لس دې پرېښود یوه دې راواغېستله دې ورته وایي ښځې دا یوه اشرفۍ ما ته خوب کې ویلي چې دا د برکت ډکه ده دا حلاله دا حرامه نه ده چې سار څنګه تلې بازار ته تلې بازار کې مچھلي مار ولاړ کبان یې خرڅول چې کبان یې خرڅول ده ته څه دې په هغه یوه اشرفۍ باندې 2 کبان اخیستي دي او کور ته راغلی بیبي ته یې راوړي بیبي دا صفا که دا کبان پاخه که چې څنګه کور ته یې بیبي له ورکړي چې بیبي صفا کول چې څنګه دا کب په دې منځ شلولی دی په دې کې قیمتي ملغلره یو کې پرته وه قیمتي په دې بل کې پرته وه دومره قیمتي وه چې په هغه زمانه کې په بازار کې د چا سره قیمت نو بیا ته بادشاهي وقت هغه واغستله او بادشاهي وقت وله ښه ډېرې اشرفۍ ورکوي او په عزت سره یې ترې واغستله نو د 1 روپۍ د حلالې په رښتیاو سره د هغې برکت ډېر وي او که ته ښه ډېرې پیسې وګټې په دروغو دې وګټلې حرامې دې وګټلې نو سار به دا پیسې چې موږ تاسو ګټو څه لی ګټو په دې خپلې خېټې له بچوله که نه خپلې خېټې له بچوله که نه چې ته په دروغو یوه نوړی دې وګټله او د حرامه یوه نوړی دې خېټې ته لاړله ستا 40 ورځې عبادت نه قبلېږي ستا 40 ورځې د دې نوړی په دې بدن کې 40 ورځې اثر وي ستا 40 ورځې عبادت نه قبلېږي ستا 40 ورځې دعا نه قبلېږي ته به په دغې نوړی څه وکړې او اوره استادانو به موږ ته وي په درس کې چې حلاله روپۍ چې د بچو له راوړه ستا بچي به حلالیان وي ستا به سبا قدر عزت کوي که حرامه روپۍ د بچو له راوړه ستا بچیو کې به برکت نه تا ته به سبا رانیغېږي تا به سبا بېعزته کوي ستا به سبا خلکو ته بېعزتي کوي قسم په خدای دا د حلالې د حرامې روپۍ دا برکت دی خبره پوه شوې نو رښتیا به وایو حلاله به ګټو لږه دی خو حلاله به انشاءالله صحیح ده انشاءالله چې په دې 2 آیاتو موږ عمل وکړلو که نه انشاءالله زموږ زندګي به سره دا به ډېره ښه وي ګورې جي فمن اظلم ممن کذب علی الله نو څوک د زیات ظالم د هغه چا نه چې دروغ وایي په الله باندې وکذب بالصدق او انکار کوي د رښتینې خبرې نه اذ جاءه چې څرنګه ورته راغله الیس فی جهنم آیا نه دا په دوزخ کې مسول للکافرین ټکانه د پاره د کافرانو والذي او هغه چا جاء بالصدق راتګ یې وکړلو په رښتیاو سره وصدق به او رښتیا یې وګڼلو اولئک هم المتقون دغه خلک هم دی پرهیزګاران دي لهم دپاره دي رښتیاو خلکو دپاره د دې متقیانو دپاره ما هغه څه دي یشاءون عند ربهم چې دی غواړي په نزد د رب خپل ذلک جزاء المحسنین دا د بدله د نیکۍ والو لیکفر الله عنهم دې دپاره چې لرې کړي الله د دوی نه اسواء الذي بد عمل هغه عملو چې دوی کړی ویجزیهم اجرهم او بدله ورکړي دوی ته اجر د دوی باحسن الذي كانوا يعملون په هغه نیکو کارونو کې چې دوی به کول صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله موږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک موږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه راکړي یا الله د خپل رضا سبب وګرځي خدای پاک ستاره د کلام د خاطره یا الله ته په موږ رحم وکړي یا الله دې ناستو ملګرو باندې رحم وکړي چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونو کې بیماری ختم کړي یا الله د چا روزګارونو نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله دې درس ته برکته دې جمعات د دې کارپټ د پیسې یا الله ته غیبی برابر کړي غیبی خدای ته برابر کړي یا الله غیبی اسباب برابر کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين